سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د ګلپاڼې په اړه جالب مطلب لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او د داسې جالبه مطالبو لپاره درسره مریم شیبه چینل سبسکرایب کړئ. د پښتو ژبې مشهورې سندرغاړې ګلپاڼې نږدې ملګرې او اداکارې نجیبه فیض څو ورځې مخکې د ټیک ټاک په یوه ویډیو کې منلې وه چې ګلپاڼې د یو افغان زدران سره نکاح کړې ده چې دغه ځوان زدران دی. خو امریکا غږ بیا له ګلپاڼې سره په دې تړاو خبرې کړې دي او ګلپاڼې ورته په ځواب کې ویلي دي چې رسنۍ هره میاشت د هغې واده کوي او دا ډول ادعاوې یې بې بنسټه وبللې. خو بل خوا د ګلپاڼې ته نږدې ځینو نورو سرچینو موږ ته ویلي دي چې هغه یو افغان ځوان باندې مینه شوې ده چې په پېښور کې پیدا شوی او همدلته رالوی شوی دی او په مینه یې ورسره نکاح کړې ده. دغه سرچینه د افغان ځوان په اړه وایي چې هغه شتمن نه دی بلکې مخکې یې په یوه درملتون کې کار کولو خو ګلپاڼه پرې مینه شوې وه. د دواړو کورنۍ په دغه نکاح کې شاملې وې خو له نورو خلکو یې نکاح پټه ساتلې ده. همداراز د پاکستان یو مشهور سیاستوال هم په دغه نکاح کې شامل و. دا سیاستوال ارباب خزر حیات نومیږي خو هغه رسنیو ته د ګلپاڼې د نکاح تایید یا تردید نه دی کړی او په دې تړاو یې له خبرو کولو څخه ډډه کړې ده.